حسد مکو سبے دم بے بادشاہ بے واللہ بادشاہ که کروڑپتی تیر شو اللہ دے ولا ډیر ورکی که غریب تیر شو اللہ دې پرې رحم وکړي څومره ښکلی ژوند دی خو چې اوس ته د هرې قصې سره سر تاوې او د ده سره دا تور ګاډی څنګه د ده د سپلۍ د کوم ځای نه د ده د کور د لینټر دویم چت څنګه او د ده د تورې چشمې د کوم ځای نه او د د پیسې د کوم ځای نه او دا بلډینګ څنګه ولاړلی یو څو ورځو کې به ودوړېږي څه به شي وبه دوړېږي هارټ اټیک به راته وشي مړ به شي ځکه چې کوم غمونه چې تا راغستې دي کوم سوچونه او یې داسې کیلو کېږي که نه خیال مې کړی دا یو نیم روانې په لاره دقه چې دا به پکې د کوم ځای نه راوړی بیا داسې مخکې ښه پرونه پورې خو دلته دا شی نه و نن د کوم ځای نه راغی نو بیا داسې خو دې نه معاف کوي هسټري به راوباسي تا سعودي عرب کې وخت تېر کړه 15 کال نو 15 کال خو زموږ ورور هم تېر کړه او غریب فقیر راغی تا د کوم ځای نه وګټل دا نه پوره تاریخ به راوځي د ده دومره غم دی لکه الله وله ورکړی دی که ستا ورته زړه کېږي جو د الله پراخه خزانې دی ویا الله مال هم داسې راکړه بس دی ځکه دا یاد کوي د دې حسد سزا ولې ډېره ده ځکه چې په اصل کې یو قسمه اعتراض دی په تقدیر باندې تقدیر چا لیکلی دی الله لیکلی الله دې کس ته دا نعمت ورکړی او ستا نه دی خوښ نو دننه پکې داسې نری غوندې کې اعتراض پروت دی په تقدیر باندې چې یا الله زه نه یم خوشحاله په دې چې تا دله دا نعمت ورکړی پوه شوې نو د حسد نه ځان ساته دا مه به